سلامونه مې واخلئ ملګرو، جاوید رحمان یم. نن زه تاسو ته ښیم د وټساپ یو بل ټریک. په دې وټساپ باندې خلک سټیټس لګوي که نه، کوم چې مطلب څوک د سټوریز هم وایي، کوم چې په دې وټساپ باندې لګي، لکه زموږ سره چې کوم کانټیکټ نمبر یې هغه خلک لګوي. نو ډېره ښکلې ښکلې ویډیوګانې هم په هغې کې لګوي. لکه زه تاسو ته ښیم سټیټس وټساپ والا، نو هغه زمونږ خوښ شي هغه سټیټس چې یار دا زمونږ سره د کون ممرې ته زمونږ سره لاړې، دا زمونږ سره سیو شي، چې دا مونږ بیا په خپل وټساپ یا مونږ په خپل فیسبوک په سټوریز باندې دا مونږ په هغه ځای باندې ولګولې. دا د یو ملګري پوښتنه وه چې یار دا مونږ څنګه ډاونلوډ کړو. نو ډېر هېڅ مشکل پکې نشته، ډېره زیاته اسانه طریقه ده. بالکل زه به تاسو د موبایل سکرین ته بوځم او هلته به تاسو طریقه ښیم. خو یو خبر یاد ساتئ، سټیټس چې دی که نه، دا څه ته وایي، دا زموږ حیثیت معلوموي. دا د انګریزي لفظ دی سټیټس، مطلب د دې دا دی چې دا زموږ حیثیت څه دی. نو کوشش کوئ چې ښکلې ښکلې ویډیوګانې جوړئ، ښکلې ښکلې سټیټس یې لګوئ. دلته کې رالو دلته کې اوس موږ رالو خپل د موبایل سکرین ته. اوس دلته کې زه تاسو بوځم ټول نه مخکې خپل وټساپ ته. صحیح شوه؟ په وټساپ کې زه تاسو دلته کې ښیم چې دا د ډاونلوډر د ډاونلوډینګ د اپشن چې کوم دی دا په وټساپ کې شته که نشته. دلته کې دا موږ خپل وټساپ کولاو کړو، دلته کې بره دا سټیټس یې ګوره. اوس مثال په طور دا سټیټس دی، صحیح ده. دلته کې اوس دا سټیټس دی د ویډیو دا چې کوم دی دا تو مې د سیالۍ نه یې قربان دې شم، تو مې د سیالۍ نه یې قربان دې شم، غلی یم دا نه ده چې بې زوره یم او ورک به مو له ځمکې کړي ما مه چېړئ. دا فکر کلیک کوي که نه، نو دې ځای کې هم نشته، لکه مطلب هغه اپشن نشته چې دا زموږ سره ډاونلوډ شي. نو موږ به یې چې لوکو، موږ به دې ځای نه وځو، موږ به راشو ډایرکټ خپل موبایل کې ګوګل ته. صحیح شوه؟ ګوګل ته موږ راولو، کې په سرچ کې موږ دې بل ځای کې ولیکو وید میټ. دلته کې دا به موږ ته راوخ وید میټ، په دې به داسې کلیک کړو. دلته یې کته به تاسو بیا دې ځای ته راشئ. دلته کې تاسو دا یې نه دا چې لیکلی دی وید میټ ایچ ډي ویډیو ډاونلوډر، په دې به تاسو کلیک کوئ. چې څنګه تاسو په دې کلیک کوئ، تاسو ته به دا یو راوړي، دا یو. نو په دغه کمادان سره ډاونلوډ کړلی او تاسو به هم د دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ د ګوګل نه. دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ. ها تاسو اوس وایئ چې دی د پلی سټور نه دا ولې نه ډاونلوډ کړي، خو په پلی سټور کې دا نشته، او که یې هم که نه نو هغه فیک دی، مطلب جاري دي. تاسو به د دې ګوګل نه ډاونلوډ کړئ. صحیح ده؟ ما ډاونلوډ کړلی. دلته کې دا زما سره دی دا یو، دا به زه داسې اوپن کړم. یو منټ ښه، دا ما ډاونلوډ کړلی، دا به زه دې ځای نه اوپن کړم. ګوره اوس دا یې څنګه ما اوپن کړو. دلته کې بره دلته کې تاسو ته ښکاري وټساپ، د وټساپ چې لیکل دی په دې به تاسو کلیک کوئ. نو دلته کې دا ټول هغه تصویران، هغه ویډیوګانې، هغه سټیټس چې چا په وټساپ زما سره لګول وي، زما سره څومره هم کسان دي په وټساپ کې هغه څومره هم سټیټس لګولي، هغه ټول دې ځای کې موږ ته شو کېږي. دا ټول یې ده. نو اوس په دې کې زه هغه ویډیو ګورم، دا هغه ویډیو د هلته کې چې ما چلولی. ته مې د سیالۍ نه یې قربان دې شم، ته مې د سیالۍ نه یې قربان دې شم، غلی یم دا نه ده چې بې زوره یم او ورک به مو له ځمکې کړي ما مه چېړئ. صحیح شوه؟ دا فکر ونه کړئ زه بې وروره یم. دا به تاسو سره سیو شي، دی کلی سیو ټو ګیرلي، دا به تاسو سره په ګیرلي کې سیو شو. اوس موږ ګورو دا زموږ سره په ګیرلي کې سیو شو که نه. صحیح ده؟ اوس موږ زه خپل د فون ممرۍ ګیرلي ته دا موږ کولاو کړه. دلته کې بره ګوره ښه، اوس په دې ځای کې دا زموږ سره راغلي، دا راغلی دا زموږ سره دا ریویل ده، دا دی. ته مې د سیالۍ نه یې قربان دې شم، ته مې د سیالۍ نه یې قربان دې شم، غلی یم دا نه ده چې بې زوره یم هغه ویډیو ده او ورک به مو له ځمکې کړي ما مه چېړئ. دا فکر ونه کړئ زه بې وروره یم. ویډیو ده کومه چې موږ د هغه ځای نه ډاونلوډ کړله. نو په دغه طریقه باندې تاسو د وټساپ نه چې کوم سټیټس لګولي تاسو خوښ شي هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ په اسانه طریقه باندې. که ویډیو خوښ شوي د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. انشاءالله روانه ویډیو ملاویږو، د هغې پورته ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.